عبید الله وسام تاسو پیژنئ داغه ډېرې ویډیوګانې به تاسو په ټولنیزو شبکو کې لیدلي په فیسبوک کې به مو ورته ویډیوګانې ډېرې لیدلي په یوټیوب کې به مو ورته ویډیوګانې ډېرې لیدلي همداسې په نورو ټولنیزو شبکو کې د هغه ویډیوګانې تاسو کېدای شي د 15 کالو 6 کالو یا 10 کالو را په دی خوا دا یو ځوان دی چې اسلامي او اصلاحي ویډیوګانې کوي او تاسو هغه پیژنئ خو په دې څو ورځو کې زه غواړم د عبید الله وسام اصلي سیرت تاسو ته معرفي کړم چې هغه څنګه یو شخصیت دی او څنګه یو انسان دی الحمدلله عبید الله وسام یو څو ورځې مخکې یو څو هفتې مخکې یو کتاب چاپ کړ د سکون خار چې دریم چاپ یې هم کېدای شي په خلاصېدو وي دا کتاب دی د سکون خار د بریالي کېدو لپاره زما د یوې نیمې لسیزې د هڅو پایله دا کتاب چې کله تاسو ولولئ په ډېر ساده ژبه په ډېره ساده پښتو دا هغه ځوانانو لپاره دی چې عام کتاب سره مینه لري او ساده پښتو ژبه کې کتابونه خوښوي حسام ورور ماشاءالله په دې کتاب کې دا دویم چاپ ما سره دی چې موږ ته تحفه کړی نو دریم چاپ یې موږ ما تاسو ویل چې په خلاصېدو کېدای شي په دې کتاب کې حسام ورور په ډېرو مهمو موضوعګانو بحث کوي او عبید الله حسام لکه څنګه چې په خپل کتاب کې په مختلف موضوعګانو بحث کړی همداسې خپل هم یو دروند شخصیت لري یعنی تل هڅه کوي چې څنګه کولی شم خلکو ته مې خیر ورسېږي حسام ورور په کتاب کې مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوي څنګه د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان شم په اومه صفحه کې په ده باندې بحث کوي ماشاءالله د زړه سکون باندې بحث کوي ته ځان پیاوړی که په هغه باندې بحث کوي ناهیله کېږه مه په ده باندې بحث کوي لویه خوشبختي څه شی ده مسلمان ته طلایي زیری څه شی دی دنیا او آخرت کې بریا غواړي په هغه باندې بحث کوي همداسې مهمې نور بحثونه دي چې مثلا قرآني دعاګانې چې زر قبلیږي په ده باندې بحث کوي د ملګرتیا او ورورولۍ معیارونو باندې بحث کوي آیا ما ګناهګار به الله وبخي په هغه باندې بحث کوي څنګه پیاوړی کېدای شو په ده باندې بحث کوي د شیطان ملګري باندې بحث کوي او د سعادت او خوشحالۍ ترلاسه کولو په اړه اصلي میړانه د ځوانانو په اړه همداسې که تاسو تر اخره پورې د ده هغه کوم لړلیک دی هغه وګورئ مختلفې موضوعګانې دي غیبت په اړه همداسې ګناهونو په اړه همداسې د اولاد تربیې په اړه د بریا په اړه یعنی ډېرې مهمې موضوعګانې دي چې حسام ورور پرې بحث کړی او الحمدلله دا د افتخار ځای دی دا د ویاړ ځای دی چې یو افغان لیکوال هڅه کوي چې داسې یو کتاب ولیکي چې هغه په ټولې نړۍ کې افغانان ورته لیوالي او لوستلو ته یې لیوالي او دا هم د ویاړ ځای دی چې اوس ځوانانو کتاب ته مخه کړې ده الحمدلله ډېری ځوانان شته چې کتابونه د ژباړي ډېری ځوانان په افغانستان کې شته چې کتابونه لیکي نو دا د علم سره مینه ده او دې سره کولی شي چې ځوانان یو ښه مثبت فکر ترلاسه کړي او خپل ژوند ته مثبت بدلون ورکړي د دې کتاب څنګه زه تاسو بل کتاب هم معرفي کوم چې هغه هم د استاد شمس کتاب دی د شهوت کنټرول چې په دې کتاب کې هم عموما ټول یو ځوان ته څنګه کولی شي ځان د ګناه نه وژغوري او څنګه کولی شي چې یو خوشحاله ژوند ولري دا کتاب هم په خلاصېدو دی اول چاپ ډېر بخش خرڅ شوی دی او ډېری خلک ورته په تمه دي ځکه دا کتاب هم د دې ورته موضوعګانو باندې بحث کوي چې څنګه تاسو کولی شئ یو خوشحاله ژوند ولرئ څنګه کولی شئ چې تاسو په دنیا او آخرت کې کامیاب شئ او آخري کتاب هغه د الحاد وروستی پړاو دی چې د استاد جوهري کتاب دی چې دا خلاص شوی دی او ډېری ورونه موږ نه غواړي چې د دې کتاب دویم چاپ موږ انشاءالله کوشش کوو اول چاپ یې مکمل خلاص دی موږ سره نو دا کتاب الحمدلله د الحاد خلاف دی چې پښتنو ټولنه کې دې ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي نو دا درې هغه کتابونه دي چې لیکوالان هم افغانان دي او ورونه دي ملګري دي او درې واړو هدف همدا دی چې پښتنو ټولنو ته اسلام او افغان ټولنې ته وشي کولی د خپل قلم له لارې خدمت وکړي تاسو یې واخلئ او ښه خبرې نشر کړئ تر څو تاسو هم په دنیا او آخرت کې کامیاب شئ